بسم الله الرحمن الرحیم. اول یو څو شعره او بیا به یو نظم درته ویم. وی چې تا که ګل په شان اشنا خندېدل زده کړل، تا که ګل په شان اشنا خندېدل زده کړل، ما شبنم غوندې بسیار جړېدل زده کړل. او محبت ته مشکل نه دی شمه رویا، محبت ته مشکل نه دی شمه رویا، د پتنګه مې اوس ځان سوځېدل زده کړل. او ګله ته خو داسې نه وي لکه شوې چې، ګله ته خو داسې نه وي لکه شوې چې، دا د چا نه دې له دره شړل زده کړل. او اوس به ګرانه زندګي شي د مینو، اوس به ګرانه زندګي شي د مینو، زړونه جاړي چې د سترګو خوړل زده کړل. او تورې زلفې د شین خط سره واصل شوې، ممتاز صاحب، تورې زلفې د شین خط سره واصل شوې، تور خامار په میګتونو سیدل زده کړل. تورې زلفې د شین خط سره واصل شوې، تور خامار په میګتونو سیدل زده کړل. او مبارک شه د هغو صادق اسراره، د یار خپو کې که چا سر ټیټېدل زده کړل. او دا نظم دی، عنوان یې دی عهد، اقرار. وی چې یا به مې پورته د خیبر په سر شمله ووینې، یا به مې پورته د خیبر په سر شمله ووینې، یا به مې خونه د مرګي په لاس پیره ووینې. او په ماشومتوب مې ګواره کې دا خوبونه لیدل، لارو کوڅو کې به مې خپیب له ارمانونه لیدل، د ظالم لاس کې به مې سیرې ګریوانونه لیدل، د ادم خپو کې مې بلا پراته سرونه لیدل. نو ما ویلې پاسه چې په ویښه زمانه ووینې، په خپلو سترګو د ظلمونو تماشه ووینې. د هغه وخته مې په زړه کې دا اقرار کړی دی، د حق اواز مې د منصور غوندې په جار کړی دی، د بیدارۍ درس مې پښتون ته په بار بار کړی دی، په څو څو ځله مې د خپل زړګي اظهار کړی دی. نو یا به نشان د ازادۍ په تا تره ووینې، یا به مې ژبه د قصاب په کوړی دوه ووینې. او دا خو په مونږه مشرانو لوی احسان کړی دی، دا خو په مونږه مشرانو لوی احسان کړی دی، د زړه په وینو اوبه خورې د بستان کړی دی، د تن په غوښو دارمدار یې د باغوان کړی دی، په هر طرف ته مخنیوی یې د خزان کړی دی. نو یا به دې باغ کې بلبلان په ترانه ووینې، یا به په وینه بهېدلې پښتانه ووینې. او دې د سورشال میرمن ته ګوره سر به برښکاري، دې د سورشال میرمن ته ګوره سر به برښکاري، د خپل واقع پیغام لاس کې دی او تر ښکاري، دا به د چا اخیسته لیلاوي مسافر ښکاري، راته بېننګه شا زلمونه مرور ښکاري. نو یا د ژوندون به مې خرابه خاتمه ووینې، یا به مې غېږ کې مروره معشوقه ووینې. او اخیری بند دی چې ارمان مې دا دی یوه نوې زمانه جوړه شي، یو اتحاد، یو ورورولي، یو قافله جوړه شي، چې هر منکر ته د شړلو بهانه جوړه شي. خیر دی که بیا مې مسیزو کې مقبره جوړه شي. نو یا به په وینو د اسرار کپره سره ووینې، یا به لوخړه د غلیم د کوره شنه ووینې. ډېر ښکلی، ډېر الله کلام، ډېر ښکلی.